ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره فلما فصل طالوت بالجنود کله چې راووت طالوت سره د لښکرو چې اویا زره یا اتیا زره کسان قال طالوت ورته ویل ان الله ممتلئ بنهر الله ازموي تاسو په یوه ویاله باندې فمن شرب منه چا چې چکا کو په دغه ویالې نه فلیس مني نو دغه سړی د ما په پوځ کې نه د دې ما ملګری نه ده حماد اربعونه نه ده ومن لم يطعمه چا چې ونه څکلې دا اوبو فانه مني دا د ما تابع ده الا من اقترف غرفه بيده انک چا هغه په واخستی والا په خپل لاس باندې نبی اسلام روان ده صحابه کرام سره روان دي د احرام په حال کې دی بیت الله شریف ته ځي د احرام په حال کې کار منع ده رسول الله مخکې د خبر کړه امتحان در باندې روان ده داسې کار شیان به راځي چې نیزه به مو رسېږي لاس به مو رسېږي کوچینه به مو رسېږي خو ګورئ چې ویل خدای پاک دې کامیاب کړه په دغه امتحان کې وایي اوس یو غرڅه او دا شیان داسې خیمو ته نږدې ورته راغله دا ملخان او دا مرغان دا داسې وو چې په لاس یې په چاپېړو ویل شوی نو دلته ورته وویل ګورئ امتحان کې به ځان ساتئ وبشربوا منه دې چې کاکو په دې دغه نهر نه الا قليلا منه مگر کم دې دینا فلما جاوزه کله چې تیر شو دا طالوت هو دای والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړی و د سره قالوا دغه نور ویل لا طاقت لنا اليوم نشته دې موږ طاقت نن ورځ د جالوت سره او جنودي د فوجونو د جالوت سره قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ويل يخلقوا چې دې یقین چې دې الله سره ملاقات وکړي دیدار وکړي کم من فئه قليله ډیر وخت کې یو ډله کنکۍ کوي غلبت فئه کثیره غالب شوي په ډله ډیره لویه باندې باذن الله د الله په امر باندې والله مع الصابرين خدای پاک د صابرینو سره ده ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې ورکاره شو جالوت او فوجونو د جالوت ته قالوا دغه نیک عمل مسلمانانو دعا شروع کړې ربنا افرغ علينا صبرا خدای پاک نازل کړي په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا او ثابت کړي قدمونه دې موږ چې ونه تفتو چې مسلمان دي کافرو نه یو په دوه کافران زیات نه وي دغه کم کافران وي مسلمان چې تفتیش ته وایي ګناه کبیره وانصرنا یا الله دې موږ نصرت وکړي على القوم الكافرين په قوم د کافرانو باندې فعظموهم شکست ورکو جالوتیانو ته باذن الله د الله په اذن سره جالوت چا مردار کو وقتل داوود جالوتا داوود علیه السلام خدای پاک غازی کو په مردار کو جالوت او دلته یو عجب انعام خدای پاک وکړه مخکې د دې نه پاچا به یو نبی به بل و داوود علیه السلام د دغه نه بعد چې کله هغه اسماعیل علیه السلام مړ کېدو هغه طالوت لور ورکړه د پاچا زوم شو دیو نبی شاگرد شو نبی چې مړ شو دی نبی شو پاچا چې مړ شو دی پاچا شو ام نبی ام پاچا دواړه په دغه خدای پاک راوسته وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه ورکړو الله تعالی ته پاچاهي او حکمت وعلمه مما يشاء او تعلیم ورکړو خدای پاک د دې غوښتنه چې دې الله ورته کوي داوود علیه السلام پاچا هم د نبیان ده خو خدای نه ډیر داري خار کې و چې ګرځېدو چې ناشنا څوک به ولیده ګورې اشنا سړي ته حال نه ویایي چې په ما کې کوم عیب وي شاګرد مې وینم هغه عیب ما ته نه ویایي چې دا نقصان شرعي په تا کې موجود ده شر نه ویایي خو چې وفادار شاګرد وي مخامخ به راته ویایي دا د ما سره معاونت ده که نه یي دومره دلاوري نه کوي بیا به یې په زړه کې وساتي خو غیبت خو به د چا نه کوي موږ بیا په غیبتو د استادانو لګیا دي مشایخو لګیا دي نو دوی به ناشنا سړي ته پوښتنه کړه په بازار کې چې ناشنا خو به ځکې حال ویایي چې ناوره د څوک په بازار کې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ده یو خلکو صفات کو ډېر ښه سړی ده ډېر عادل ده ډېر خو نبي مو که نه دی بار بار دا پوښتنه کوي بل وخت کې الله ملایکه د یو انسان په شکل کې راوړي د خپل کور نفقه د بیت المال نه خوړه دغه ناشنا سړی چې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ډېر ښه سړی ده خو دا یې ورکړه چې څه نقصان ده یو نقصان شته کې چې د کور خرچه د بیت المال نه وه
نو ته الله ته سوال وکړه چې رب کریمه دې ما د رزق د بندوبست کار وکړي. الله تعالی د زغرو تعلیم ورکړه. دا زغرې جوړول نه دي چې جنګ په حالاتو کې نن سبا خو دا زغرې تخچې اوسپنې په دا جاکټو کې ورکړي او په دغه ځای کې بلیډ پروف چې ورته وایي په دغه ځای باندې شاته مخته نو چې ګولۍ لګېږي هغه اوسپنه لګېږي. مخکې د ګنجیو په شکل د ژمي نه چې موږ یې اغوندي دا ګنجي داسې به اوږدل کېدې په سنیو به په سلیمانو جوړېده. دا بیا اغوستي و کنکي کنکي سوري به و چې تورې وار به وشو نو توره به په هغه اوسپنه لګېده ځکه بدن به تر محفوظ و. دغه زغرو تعلیم خدای پاک ورکړو. خو علم الحديث په ځای کې راځي اوسپنه الله داسې ورته پسته کړه چې دا اوسپنه به داسې رابېلېده د اوسپنې نه لکه اخوشته کړي وړه نه وي چې دا ښځې رابېلوي پاسته یې تر جوړې زغاره را جوړه کړي. د دا اوسپنه بیا داسې په لاس اوسپنه را جدا کولې بیا به یې سره برابرې کړې زغرې به سره اوږدلې لکه موږ چې تار نه خولۍ اوږدو یا دا پټېګاهونه باګې اوږدو یا ګجي اوږدو بیا به یې د باندې خرڅولې نیمه به بیا صدقه کولې نیمه به په کور باندې لګولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر حلال رزق هغه ده چې د عمل دیت نه وي. ځکه داود علیه السلام په عمل دیت باندې د خپل لاس په محنت باندې رزق ګټه. ولولا دفع الله دا د جهاد پیدا خدای پاک ذکر کوي. جهاد په بني اسرائیلو کې هم پاتې و. ولې چې جهاد نه وای خو کفار به غالبه کېده نه به بیا لمونځونه و نه به ښه و نه به بد و. نو الله وی ولولا دفع الله کنه یې د پکول دي الله الناس کافرانو لرا بعضهم بعض دي ببعض په بعض سره چې مسلمان دي مجاهدین دي کدا نه وای لفسدت الارض ځکه په فاسده و آبادی دي ځکه اپ عبادت وي بلکې راځي له هدي مت صوامع والبيع دا چې جهاد پاتې شي کفار غالب شي نه په جماعت کې بیا اذان وي نه به بیا درسونه وي نه به بیا وعظونه وي چې نه یې نو دین به ورکېږي که نه. دا د جهاد د افغانستان د روسیانو په وخت کې چې روسیان راغلي وو څه تاجکستانیان چې په اصل کې دغه پلار و نیکونه مسلمان تېر شوي وو ځکه بخارا او سمرقند د دغه وطنونو خو 12 پېړۍ د اسلام کې تېرې دي 6 پېړۍ صرف د تصنیف او د تعلیم کې تېرې دي. هغه تاجکستانیان غریبانان د دین نه خبر صرف دلته به پټ یو چا سره به چې ولده چې یو کنکای قرآن شریف یا یاسین دی ما یو د ښه ژوندی دی هغه وخت دی نور دې په دین نه خبر ولې نه خبر خو قدرت کفارو راغی روسیان په غالب شو هلته مسلمانانو ته ځکه تعلیمات ختم شو وعظ و نصیحت ختم شو هر څه ورک شو جوړ شو نو فساد جوړېږي. الله پیدا د جهاد ذکر کوي که دغه نه وای نو ځکه به فاسده وه ولکن الله ذو فضل لکن الله خاوند فضیلت علی العالمین په خلکو ځکه فساد ته نه ورکوي چې کله فساد راغی الله وین کې ختم شو نو خدای دنیا راکوي نو د دین حفاظت الله کوي. داسې خلک په وخت پیدا کوي چې د جهاد کارونه وکړي. تلک آیات الله دا تیر چې شول دا آیاتونه دلایل د قدرت الله تعالی دي نذو علیک بالحق چې موږ تلاوت کوو په تا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق و انک من المرسلین بشکره د جمله د رسولانو نه څو زره کاله مخکې قصه دې اوس خلکو ته بیانې ولې خو الله درته بیان کړه پر رسول واحد ته کېږي